السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب محمد صلی الله علیه وسلم امت ته د ترحم او د شفقت پیغام پرېښی دی چې تاسې رحم وکئ، تاسې پر مریانو باندې، تاسې پر منځانو باندې، تاسې پر خادمانو باندې، تاسې پر مزدورانو باندې، تاسې پر اولاد باندې، پر ورونو باندې، پر مسلمانانو باندې تاسې رحم وکئ. د جرير بن عبد الله رضي الله عنه مبارک څخه روایت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. که څوک پر انسانانو باندې رحم نه کوي الله ور باندې رحم نه کوي. په هغه ورځ باندې چې انسانان ځل بیزاره سي مور او لور پلار او زوی ښځه او خاوند سره پټیږي، په هغه ورځ باندې یو له بله ځان کاږي، په هغه ورځ باندې به بیا الله جل جلاله پر تاسو باندې رحم نه کوي. او دغه رنګه د ابي موسی رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه مو واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ولن تؤمنوا حتى تراحموا، تر هغه وخته کامل مؤمنان نسي جوړېدلی چې تاسې رحم ونه کړي. قالوا یا رسول الله كنا رحیم، صحابه کرام ورته وویل چې موږ ټوله رحم کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رحم نه دی چې تاسې د خپل اولاد سره ښه کوئ، تاسې د خپلې بیبیګانو سره ښه کوئ، ولکنها رحمة العامه، عام رحم وکئ، پر حیوان هم وکئ، پر انسان هم وکئ. پر اولاد خو هر څوک رحم لري ځکه خو د زړه ټوټه ده. پر مزدور رحم وکړه چې د بل زوی دی، پر مریو پر خادم باندې رحم وکړه چې د بل زوی دی. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مبارک سره روایت دی قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن لم يرحم الناس لم يرحمه الله. که څوک پر انسانانو باندې رحم نه کوي الله جل جلاله ور باندې رحم نه وکړي. او دغه رنګ د جرير رضی الله عنه مبارک سره روایت وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امر اوریدلی دی من لا يرحم من في الارض لا يرحمه من في السماء. هغه څوک چې په مځکه کې د الله پر مخلوق باندې رحم نه کوي پر ده باندې به هغه خاوند د اسمان رحم نه وکړي. چې په ورځ د قیامت باندې مور او پلار د زامنو څخه پټیږي، بیزاره سي، ورور او خور، خاوند او ښځه، قریب او قریب یو له بله سره تښتي. الله جل جلاله په قرآن کې راته وایي یوم یفر المرء، هغه ورځ چې انسان تښتي پټیږي د خپل اقرباو څخه. الله وایي په دې ورځ به رحم در باندې ونه کړم. په دې ورځ که د الله رحم نه وسو هغه انسان هلاک سو. الله ستا بیا رحمه یو سکند په دنیا کې ژوند نه غواړو او په آخرت کې ستا بیا رحمه ژوند نه غواړو. د عبدالله بن عمر رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل الرحمون يرحمهم الرحمن. هغه څوک چې رحم کوي الله پر ده باندې رحم کوي، رحمان پر ده باندې رحم کوي. ارحموا من فی الارض، رسول الله صلی الله علیه وسلم رحم وکړي چې په مځکه کې دی، يرحمکم من فی السماء، هغه څوک په تاسو باندې رحم وکړي چې د هغه په قدرت او د هغه په سلطنت کې اسمانونه دي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت دی وایي ارحموا تراحموا، رحم وکړي پر تاسو به الله رحم وکړي، او عفو وکړي الله جل جلاله به پر تاسو ته بیا ستاسو د ګناهو عفو وکړي. عفو وکړي الله جل جلاله بیا تاسو ته عفو وکړي. جناب محمد صلی الله علیه وآله وصحبه وسلم ته یو صحابي وویل یا رسول الله انی لارحم الشات، زه چې یو پسه حلالوم پر ده باندې رحم کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل که دې رحم در باندې وکړي الله جل جلاله به پر تا باندې رحم وکړي. او دغه رنګ د عبدالله بن عباس رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې وایي یو صحابي پسه پرې ایستلی و، چاړه یې ورته تېروله. فقال نبی صلی الله علیه وآله وصحبه وسلم و دې صحابي ته وویل ایا ته اراده لرې چې دوه مرګه پر تېر کړې؟ د ده مخ ته چاړه تېره، چاړه پټه تېره که بیا یې حلال کړه. د جناب محمد صلی الله علیه وسلم د حیواناتو سره موږ ته څومره ترحم او څومره شفقت ښوولی ده
چې یو حیوان دی د هغه سره به موږ څومره احتیاط او څومره په رحم ګزاره کوو. او دغه رنګه د صحابي څخه روایت و سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم برسه مې واورېدل وایي که چا یو مرغۍ پالتو مړه کله څوک خو د ښکار په نیت باندې ووژني وي خو یا پالتو یې مړه کله نو په ورځ قیامت په هغه مرغۍ الله جل جلاله ته وایي چې یا ربه دا ستا بنده زه پالتو مړه کړمه زه د ښکار په نیت نه یم وژلې چې ومې خوري پر ما باندې ساتیری تېروه الله جل جلاله به دلته بیا د دې په مابینځ کې فیصله کوي. نو چې یو حیوان ناحقه مړ کړي بیا د ښکار له نیته څخه هغه په ورځ قیامت حجت وي هغه په ورځ قیامت دعوه درسره کوي. نو د الله جل جلاله هغه مخلوق چې الله په قرآن کې راته وایي ما انسان غوره کړی دی نو چې له هغه سره ظلم وکړي انسانه بیا به څه حال وي. او دغه رنګه عمر اتنو مبارک کې یو سړی ولیدی پسه یې پښې ورتړلې او کشاوه یې د اهله لیدلو ځای ته عمر اتنو مبارک ټول هلاک سي هلاک سي ښه په ارامو په سکون د اهله لیدلو ځای ته بوځه مذبح ته یې په ښه ترحم باندې بوځه هلته پښې یې ښې ور وتړه بیا حلال که ظلم مه کوه. او دغه رنګه عبدالله بن عمر اتنو مبارک وایي وخت را روانو د قریشو ځوانانو هغه یو چرګه وه دا یې تړلې وه ویشته یې ښکار یې په زده کاوه. عبدالله بن عمر اتنو مبارک چې راغلی چې ویې کتل هغه ځوانانو سره هلاکو سره پټ شول. عبدالله بن عمر اتنو من فعل هذا لعنه الله چا دا کار کړی دی الله لعنت یې پر هغه باندې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک لعن من اتخذ شیئا فيه الروح غرضا لعنت وي د الله پر هغه چا باندې چې په یو شي کې روح وي هغه د یو غرض ګرځي هغه د نشان په زده کوي هغه د تعذیب ورکوي هغه لکه د سپو جنګولو هم کې رالل د چرګانو جنګولو هم کې رالل هغه حیوانات چې د ښکار څخه سوا نور یې خلک په ناحقو کارو کې استعمالوي ظلم پر کوي. او د عبدالله بن عمر اتنو مبارک څخه روایت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ولیدي چې یو ښځه دوزخ ته داخله کړول سوه په دوزخ کې و په سبب د دې باندې چې دې یو پښې تړلې وه نه اوبه ورکولې نه خوراک ورکوه هغه له لوږې څخه مړه سوله. الله جل جلاله پر مخلوق کې ظلم کړی و الله جل جلاله د هغه د ظلم په وجه باندې هغه دوزخ ته دا ښځه وه دوزخ ته یې وسپارله دوزخ لائق او اهل یې جوړه کړه. او عبدالله بن مسعود رضی مبارک وایي كنت اضرب غلاما ما خپل مری وهو په لکړه باندې فسمعت صوتا من خلف ما د شاله خو یو اواز واورېد په اواز کې راته وس اعلم ابا مسعود ما د اواز نه کیسي ځکه ما ته خشم راغلی فلم افهم الصوت من الغضب نو کومه چې راجندې سو اذا هو رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب محمد صلی الله علیه وسلم واذا هو يقول رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل اعلم ابا مسعود ای ابا مسعود خبردار سه ان الله تعالی اقدر عليك منك على هذا الغلام الله پر تا دومره قادر دی لکه ته چې پر دغه مری قدرت لري وایي الله تر دغه ډیر پر تا قادر دی چې په ورځ قیامت به دې راوګرځي چې ول دې مری واهه. عبدالله بن مسعود تنو مبارک څه وایي فقلت لا اضرب مملوكا بعده ابدا زما دې قسم چې زه به بیا وروسته له دغه زه خپل مری هېڅ کله هم نه وم کار سو بدکار کړی. فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى يا رسول الله دا د الله د پاره آزاد دی دی نه چې په ورځ قیامت بیا زما سره حساب وکړي دا مری چې تا زه ولې وهلی یم. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل اما لو لم تفعل که دې دا کار نه وای کړی مری دې نه وای آزاد کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په ورځ قیامت به دوزخ درته خلاصوی وای ورلېدلی وای او یا به د دوزخ اور مسه کړی وای. محترمینو څومره رحم پکار دی څومره رحم پکار دی ته ځان دپاره رحم وکړي چې الله بیا پر تاسو رحم وکړي. او د معاویه بن سوید بن مقرن څخه روایت دی دی وایي موږ یو مری درلودی ما هغه یو چپېړه ووهه نو زما پلار راته ویل ورسه مری به ستا څخه غچ و انتقام اخلي ځکه دی یو مړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره 9 نفره و
موږ خادم نه درلود، یو خادم و، موږ هغه و رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ټول وس آزاد کړي. نو ورسته د مرۍ به ستا څخه خپل غچ او انتقام واخلي، کنې په ورځ قیامت به الله حساب در سره وکړي. او دغه رنګ د عمار بن یاسر رضی مبارک څخه روایت دی، قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم، دی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویلی دي، من ضرب مملوکه، که چا خپل خادم خپل مریی خپل خادمه وواله ظلمن په ظلم سره، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ قیامت به خپل غچ خپل انتقام واخلي. او د ابوبکر صدیق رضی الله مبارک څخه روایت دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک جنت ته به هغه څوک نه ننوځي چې دی د خپل مملوکو شانو سره د مریو د مزدورو د خادم سره ظلم کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په اکرموهم داسې اکرام و عزت ورکوي که کرامت اولادکم، لکه څنګه چې خپل اولادو ته احترام لرئ. و اطعموهم مما تاکلون، هغه ډوډۍ ورکوي چې تاسې خورئ. کم سرخان چې ته کښېنې مزدور هم پر هغه سرخان در سره کښېنوه، مریی هم پر هغه سرخان در سره کښېنوه، خادمه هم پر هغه سرخان در سره کښېنوه. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی، وایي تا چې خادم ته او ستا مزدور ته یو نیکي ور ورسوله، یو کار پر ده باندې دروند و تا ورته اسانه کړي، لکه اجرا فی موازینک، دا به ستا په عمل نامه کې په ورځ قیامت په نیکۍ کې درته تلل کېږي. او د علی رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی، وکان اخر کلام النبي صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم، جناب محمد صلی الله علیه وسلم هغه اخرینی خبره چې له دنیا څخه رحلت کوي هغه څه وایي، الصلات المنز کوي، اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم، وبيریږي د الله څخه په خپلو مریانو، په خپلو مزدورانو، په خپلو خادمانو کې، په هغو کې د الله څخه وبیریږي، ښه ورسره کوي. وایي تر هغه وخته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمات تکراروله، الصلاة ما ملكت ايمانكم فما زال يقولها حتى ما يفض لسانه، تر هغه وخته چې ژبې یې کار پرېښوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پر حالت ځکندنه هم دا د ترحم او د شفقت پیغام امت ته پرېښود، دا د رحمت پیغام امت ته پرېښود. رحم وکي، الله به رحم در باندې وکي. ایو صحابي و رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ترالی، ولی هر رسول الله زما خادم زما مری زما مزدور بد اخلاق کوي، ظلم کوي، فاضربه زاغه وهم، بیا داغه څخه هر ورځ او هر شپه اویا واره عفو غواړم. او د بیبي صدیقه عائشه رضی الله عنها څخه روایت، قالت جاء رجل، یو نفر رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک مخ ته کښېنستی، فقال ان لی مملوکین، ما ته دوه مریان دي، دوه مریان لرم، دوه خادمان لرم، یکذبوننی، دوی زما تکذیب کوي او زما سره خیانت کوي او زما نافرماني کوي، او زه دوی وهم او دوی ته ښکنځل کوم، فکیف انا منهم، زما او د دوی به څه معامله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وایي، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كان يوم القیامه، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورځ د قیامت راسي، حساب وسی ما خانوکه، هغه چې دوی تا سره خیانت کړی دی او ستا نافرماني یې کړې ده، د دوی سره به مې حساب وسي، او ستا سره به مې حساب وسي چې تا کم دوی ته څومره عذاب ورکړی ده، څومره ښکنځل دې ورته کړي دي. نو که د دې حق په تا پسې رالی، ته به دوی ته حق ورکوې، که ستا حق په دوی پسې ورلی، دوی به تاسو ته حق درکوي. دغه صحابي وایي سر ټیټ اچولی و، ژړلې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، ورته وویل آیا دا آیات نه دی تلاوت کړی چې الله جل جلاله نضع الموازین، چې موږ کښېږدو هغه ترازو د عدل لیوم القیامه، په ورځ قیامت، په دغه ورځ به ظلم نه وسي، مثقال حبه، مثقال ذره، د یو دانې په شکل ظلم به هم نه وسي، چې هر چا ظلم در سره کړی ده هغه به خپل انتقام غچ ورڅخه واخلي، او چې په هر چا دې ظلم کړی دی هغه به له تاسو خپل غچ او انتقام واخلي. فقال رجل یا رسول الله، صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي زما دپاره دا خیر ده چې زه له دوی څخه جلا سم،
اشهدک انهم كلهم احرار، ته شاهد سه پر دې چې ټول مریان زما آزاد دي، چې په ورځ قیامت بیا دې راپسې تر هغه نو دا دی چې په دنیا کې نه کوم. د ام سلمې رضی الله عنها مبارک څخه روایت وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په کور کې و او په لاس کې مسواک و، وصیفه چې اواز وکړي چې راسه هغه نه معلومیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مخ کې د قهر او د خشم علامې معلومې سوې. دا وایي زه راووتلم ومې کتل چې وصیفه هغه تلعب بهیمة، هغې په حیوان سره بازي کولې. وایي ما ورته ویل ایا ته په حیواناتو سره بازي کوې، د سیرلانو د وزو سره سا تېروې و رسول الله یدعوکې، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تا ته اوازونه کوي ته نه یې. وایي دې راته الله والذي بعثک بالحق ما سمعتو، دا چې راله و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې هغه ذات ته په حق سره استولې، ما ستا اواز نه دی اورېدلی. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه ورته ویل لولا خشیت القود لاوجعتک بهذا السواک، که د قیامت ورځ له انتقامه نه بیرېدلی په دغه مسواک باندې به مې وهلې وای. سبحان الله، زموږ هغه ستر نبي چې معصوم دی، هېڅ ګناه نه ده کړې. هغه وایي که زه له دې نه بیرېدلی چې په ورځ قیامت په تله ما انتقام وغچ واخلي، ما به په دې مسواک وهلې وای. او د جابر راتنو مبارک څخه روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي درې شیان که په یو چا کې رالل الله جل جلاله به ګناهونه ور معاف کړي او جنت ته به داخل کړي، چې ضعیف او د کمزوري سره ښه کوي، پر هغه رحم و ترحم کوي، او پر والدین د مور و پلار سره شفقت کوي. و احسان الی المملوک، هغه چې د ده په لاس کې دي مملوک مرئي له هغو سره احسان کوي. او د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تېرېده یو خر و دوی په دا مخ کې چړې ورولې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وویل لعنت یې پر هغه چا چې د دغه خر مخ یې ورخوش کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل تاسې حیوانات پر مخ باندې مه ووهئ. ترغیب الترهیب جلد دوم صفحه 155 156. الترغیب فی شفقة علی خلق الله. او د حبیب بن ابي مرزوق څخه روایت وی قال دخل عثمان بن عفان رضی الله عنه على غلام. عثمان بن عفان رضی الله مبارک چې دریم نمبر د اسلام خلیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه تیر شوی دی. و هغه یو وخت یو مری و دغه توارلی هغه مری به ده و اوښته واښه ور اچول. یو ورځ دی ورلی هغه غلط واښه ور اچولي دي، د ده پر طبیعت نه وسم. وایي هغه د مری غوږه راکش کړي، څه مو نه دي مو بیا پښیمانه سو. فقال له خذ باذني. عثمان اتنو مبارک و خپل مری ته ویل ما تر غوږ ونیسه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم دی، ځینې نوران دوی لوڼې ورکړي دي، یوه وفات سو بیا بله ورکړه. هغه مری ته وایي ما تر غوږ ونیسه. فابا الغلام، غلام منع وکوله چې یا څنګه تا تر غوږ ونیسه، دو لازم به ما تر غوږ کشه. خو هغه تر غوږ راکش کړي نو خو مریی دی مزدور دی نشي کولی چې په زور راکش کړي، ده بوتل کش یې که هر وخت چې دی وایي عثمان اتنو مبارک ښه خوږ سولو په دې سر خلاص چې ما هم دی دومره کش کړی دی. نو باره ورته بس. بیا عثمان اتنو مبارک ورته وویل والله قصاص د دنیا دی قبل القصاص الاخره، چې په ورځ قیامت بیا د 8000 قوم په حضور کې بیا له ما څخه قصاص اخی، دلته بله قصاص درکړم. سبحان الله، چې دومره عظیم صحابي لکه عثمان رضی الله عنه هغه خپل مرید غوږ نشي وایي ما تر غوږ کش کړه. او د ابي سعید خضري رضی الله مبارک څخه روایت دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه په بطحا کې د مجاهدینو معسکر و، د مجاهدینو خیمې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به د شپې رالی طواف یې وکړي، بیا به بېرته سهار لمانځه ته تللی، صحابه کرامو ته بیا تل لمونځ ورکاوه.
نو یو وخت یو رجل من المهاجرین وکان ضعیفا، د مهاجرینو څخه یو صحابي و، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د شپې طواف کاوه، سهار خوا راجندې سوله، وځنډېدی. نو کوم وخت اراده وکوله چې له مکې مکرمې څخه ووځي بطحا طرف ته صحابه کرامو ته ځان ورسوي. صحابي دغه د اوښې مبارکې هغه پیزوان او تنه ونیوی، فقال یا رسول الله ان لی الیک حاجه، زما یو ضرورت شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ژر د چې ستا حاجت به در پوره کړمه، ما یې لږ کړه چې زه صحابه کرامو ته لمونځ ورکړم. فابا، هغه منع وکوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښه مبارکه یې نه پرېښوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما خشي رسول الله صلی الله علیه وسلم، کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې باندې وبېرېدی چې فتفوته الصلات، چې لمونځ به ځینې فوت سي، لمونځ به ځینې وځنډل سي، نو دغه صحابي یې داسې پر کړه باندې پرې واوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې ولاړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته لمونځ ورکړي. د لمانځه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فارغ سو، مخ یې راواړو پر قوم باندې. صحابه کرامو موږ پوه سولو چې یو څه پېښه ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به یو څه پېښه و، مخ به راواړو صحابه کرامو ته، بیا غږ وکړي چې صحابه دې راجمع سي. ټول صحابه کرام راجمع سول. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته این الذي، څه سو هغه څوک چې ما په لکړه باندې پرې ومې وه. نو فلم یجد احد، موږ نه کوي پیدا. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورئ، فقام رجل، یو سړی ولاړ سو، اعوذ بالله ثم برسول الله، هغه وبېرېدی چې ما خو بې ادبي وکوله، اوس ما په حق کې قرآن یې رانازل سوی، اعوذ بالله ثم برسول الله، نه غواړم د الله له قهر او له غضب څخه او د رسول الله له قهر او له غضب څخه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته راجندېس هغه صحابي ریږدي له واپس چې زما په حق کې قرآن نازل سوی، ما څه بې ادبي وسو. الصحابي سجندي سو، فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ سو، فجلس بین یدیه، دا صحابي په مخ کې کښېنستی، وناوله الصوت، دته هغه غمچینه واله کړه ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم واخله، ما څخه انتقام واخله، ما ووهلې، دا حکم یې وویلې، له ما څخه خپل غچ انتقام واخله. فقال رجل اعوذ بالله، پناه غواړم په الله سره، زه به څنګه رسول الله وم. فقال رسول الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته واخله کړه، ما ووه. صحابي ژاړي، وایي اعوذ بالله، پناه غواړم په الله سره، څنګه به جناب محمد صلی الله علیه وسلم زه وم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ول، یا به مو وهې یا به عفه کوې. وایي هغه رجل هغه له کړه راواخیسته، ویې غورځوله، قد عفوت یا رسول الله، قد عفوت یا رسول الله، ما تا عفه کړې ده. فقام الیه ابو ذر رضی الله عنه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ول، قال رسول الله یا ایها الناس اتقوا الله، ای انسانانو وبېرېږئ، فلا یظلم مؤمن مؤمنا، ظلم دی مؤمن پر مؤمن نه کوي، الا انتقم الله من الظالم یوم القیامه، الله جل جلاله به د هغه ظالم څخه غچ واخلي. موسوعة ابن ابي دنیا صفحه 578 ذکر القصاص والمظالم، حدیث 1911. نو محترمینو، په دې باره کې ډېر مفصل بحث ده، خو نه غواړم چې نور بحث ډېر کړم. او د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه مبارک وایي درې شیان د بې ایمانۍ سبب جوړېږي، په درې شیانو سره انسان له ایمان نه خلاصېږي. پر اسلام نه بیارېږي، سړی پر اسلام نه بیریږي. زموږ سره خو ډالر په جیب کې وو، افغانستان او پاکستان کې په یو کوڅه کې روان وو، ډېر بیریږو. لیکن پر ایمان نه بیریږو چې څومره شیطانان را سره دي، هغه به راسخلا کړي. نه بیاره پر ایمان انسان بې ایمانه کوي، او نه شکر پر ایمان. موږ ته که دنیا راله باره شکر کاږو، په خوشحاله کېږو چې دومره غټه سرمایه الله را کړې ده، لکه ایمان، په هغه نه خوشحاله کېږو. او دریم ظلم پر عباد او پر مخلوق د الله جل جلاله، الله پر مخلوق باندې ظلم کول، دا سړی بې ایمانه بیانو. محترمو، کوم مزدوران دي، کوم مریان دي، کوم خادمان دي، پر دوی باندې رحم وکړي، الله به پر تاسو رحم وکړي.
پر دو رحم وکړي الله پر تاسو باندې رحم وکړي د خپل ځان دپاره ښه ورسره وکړي هغه څه خوراک ورکوئ چې تاسې خورئ هغه اوبه ورکوئ چې تاسې څښئ پر هغه سرخان یې کښېنوئ چې تاسې کښېنوئ هغه هم د الله د غیب مخلوق دی لکه ته هغه هم د الله د غیب بنده دی لکه ته هغه هم دغه رنګه مور پلار لري لکه ته هغه هم دغه رنګه قربا لري لکه ته دا چې نن ستا په لاس کې دی ستا سره مرۍ دی ستا سره مزدور دی ستا سره خادم دی په دې خو نو ته نه سوې په اصل په دې خو ته نه سوې په ښه چې دی ستا مزدور دی تیبادار نو محترمینو رحم وکړئ الله به پر تاسو باندې رحم وکړي رحم وکړي الله به پر تاسو باندې رحم وکړي عمر بن خطاب راته مبارک وایي د مدینې په کوڅه کې را روان وي وخت کوچنیانو یې مرغۍ ښکار کړې وه د مرغۍ چیچۍ و د ځین راواخیستی په پیسو یې ځین رانې وایي بیا یې ایله کړي ازاد یې کړي وایي چې وفات سو بیا یو صحابي په خوب ولیدی چې یا امیرالمؤمنین الله څه در سره وکول دی مبارک ورته وایي چې الله جل جلاله وبخښلم وایي په چی چې وبخښلې په خلافت وایه وایي په چی چې الله جل جلاله راته یا عمر زما پر مخلوق ته رحم وکړي زه به رحم در باندې وکړم فرمایل یا رب پر چا مې رحم کړی ده وایي عمر راته مبارک وایي الله جل جلاله راته وویل چې هغه د مرغۍ بچی دې رانیوئ او ازاد یې کړي محترمینو رحم وکړي په موږ پښتنو کې څومره بې رحمي ده په موږ پښتنو کې څومره بې رحمي ده مرګ د انسان داسې نه راته ښکاري لاغله کوي هېڅ قتل ظلم خیانت جبر غصب ټول په موږ کې شته دا دی الله جل جلاله موږ په داسې عذاب کښې ایستلي یو په داسې قهر یې لړلي یو چې دا 40 کاله په موږ کې څه غوبل دی 40 کاله په موږ کې سرونه اره کېږي 40 کاله په موږ کې د انسانانو سترګې وسي د ژوندو انسانانو څخه په ژوندنې سترګې کاشي د ښځو څخه سینې پرې کوي د انسانانو څخه غوږونه پرې کوي د انسانانو څخه ګوتې پرې کوي دا وحشت ظلم هر څه که د کافر سره په جنګ کې لګیا هم خپل اصول اسلام ایښي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت راغلی صحابه کرامو کافران بندیان کړي دي لمر ته یې غرمه د سعودي د عربستان ګرمي رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه عذابه ما ورکوي ډوډۍ ورکړي اوبه ورکړي ښه په یخه سایه کې یې کښېنوي بیا یې په ښه ترحم و په شفقت باندې مړه کړي تعذیب مه ورکوئ خو زموږ که مسلمان د هم له چوکاټه وتلی دی خو که کافر دی هم له چوکاټه وتلی دی که منافق دی هم له چوکاټه وتلی دی سبحان الله الله پر موږ رحم وکړه الله د دې ظالمانو په ظلم موږ مه هیله کوه الله زموږ خو ظلم نه دی خوښ زموږ خو وحشت ببریت نه دی خوښ الله د دې په ظلم باندې موږ مه هیله کوه الله دوی هیله کړه چې ظلم کوي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته